مې پوهه که تاسو چې بل ورځ دې کې زموږ نه واده کرخلی نشته بېلخلی او که ویم نو لږه داسې رڼا یې نه راکړې چې کله یې رڼا وکړه نه بدرنګې نه به ساتي او رمضان به څېره چولي او په سټیج به ناست بیا د خیر السلام علیکم امینه راغلي یم بیا خو بس دا مې راپېدا کړې ده او دې سره واده کوم او ستاسو څنګه مخربې زه په الحال ده نشم لیدلی ځکه چې لاس سپین کې خبرې کنه وای نو نیکسټ ویډیو کې تاسو ته نیکسټ ویډیو انتظار کوئ نیکسټ ویډیو باچا د مو دې کوي هر ویډیو چې کوم نه تاسو زیبا ګل ته ډالې کوي داسې نور سټاران هم شته د هغوی ته ولې تاسو السلام علیکم زیبا ګل ته خو پاکستان ته روان یم خو داسې یو خپل شان پرس وګوره ځان سره راوړه چې دې به ځان سره ګرځې ځکه چې والله خو ډېر زیات ماشوم دی موږ سره ډېر نیازبین راغلی چې پیاده نه ګرځي اورې بس غاړه ته مې ځوړاندی ځان سره به ګرځي اورې غریب د باندې پاک مړ دی تاسو د اوسه پورې داسې ښه میسج ورکړی دی چېرته چې هغې کې د پښتنو اصلاحي ما سم خوښي دا ګاډی که دې کې مال یو چکر راکړې که نه یار دا ارمان رانه پوره کړې باید دا وي واده سلامونه نیکې خیلې و احترامات قدرمند ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندې اشنغر ټي وي راغلی ما دلته مونډې ته په مونډه کې مې رمضان ګیر کو एकदम اچانک را سره ملاو شو د هغه نه به یو څو تپوسونه کول غواړو ټیک ټاکر دی رمضان بھائی لاول د خپل پروګرام کې نیکې خیلې و احترامات بس ډېره مهرباني چې دومره لنډ تنګ ټایم کې موږ له ټایم راکړو باقاعده ویډیو را سره جوړوې انټرویو یې موږ له دونه خبرې نه راځي بس داسې شارټ خبرې را سره وکړه ډېره سمه ده رمضان دلته مونډې ته راللې څه تاثرات دي خلکو مینه درکړله بس مونډې ته لامبول رالو خو د اوبه لږې کمې وې سورې ونه کړو خلک خو بس د 400 خو داسې خلک دي تا ته پته ده خو ګوړه ده بلکل دا رانه ښایي چې سکي بس خواږه دي دا راته ووایه رمضان بھائی چې ټیک ټاک هم د کله نه شروع کړو ټیک ټاک یاره 2 کلونه خو تقریبا تاسو په هر ویډیو کې کوم دی نو د واده باس کوئ نو دا راته ووایي چې د واده ویډیوګانې هم ستاسو راځي واده ستاسو شوی دی او که نه دی شوی واده خو زموږ نه دی شوی او واده خو سنت عمل دی ښه خبره ده که چې واده وشي د نه منم دی خو په هر ویډیو کې ستاسو دغه وینئ چې یاره واده ماله واده نو خپل مور او پلار ته ولې نه وایي چې تاسو عوامو ته دا خو موږ د پبلک د خندا دپاره دا ویډیوګان جوړو لکه خلک یې زیاتې خوښوي سټیټس باندې لګوي فیملي سره شیر کوي او بس هلکان دي خوشحالېږي سپورټ کېږي ویډیوګانې خلک د فني سپورټ کوي بس دغه واده دا خبره چې پکې وکړي وایرل شي ګنې داسې نه وایرل کېږي تاسو ته سفرونه راغلي یار پسې څوک داسې راغلي دي کور ته یا څه ځای ته چې یاره جینۍ تاسو ته وایي چې زر سره واده کوم که تاسو خو ډېر وایرل وایي کېدای شي داسې کېږي یاره داسې خو ډېر افر راغلي دی خو لکه بس داسې خو نشو کولی چې هر چا ته ځان د غاړې خار کړو هره ویډیو چې کوم دی تاسو زیبا ګل ته ډالې کوئ داسې نور سټاران هم شته د هغوی ته ولې تاسو ویډیو نو بس زیبا ګل چې کوم دا لږه خانه خرابه ده که نه هغه لږ سپورټ مپورټ د پښتنو کوي دا نور خو نه سپورټ کوي اورې نه چا پسې ویډیو کولی شي او نه چا پسې سټیچ کولی شي نه چا سره ډیوټ کولی شي ځکه چې سپورټ یې نشته او زیبا ګل داسې ښځه ده چې هغه د پښتنو سپورټ کوي نو موږ خو هغه سړی به سپورټ کوو څوک چې زموږ سپورټ کوي ډېره سمه ده تاسو سره په ټیم کې څو کسان دي بس ټیم کې مختلف کسان دي حنیف دی را سره عرفان دی را سره ډېر کسان دي مړه نومونه یې نه اخلم او ډېر دي ځکه چې ته به کم یادوم موږ هر چا سره ویډیو کوو موږ ډېر ملګري دي تاسو د اوسه پورې داسې ښه میسج ورکړی دی چېرته چې هغې کې د پښتنو اصلاحي یاره بلکل هم ورکړی دی ډېر میسجونه هم ورکړي تاسو اکاونټ وزټ کې وګورئ فني ویډیوز به هم پکې او میسیجز به هم پکې پښتنو ته به څه میسج ورکړي بس پښتنو ته مې دا میسج دی چې وروره دا جنګ جګړې دا قصې خطارې ختمې کړي زموږ پښتنو کې دا جنګ جګړې زیاتې دي مینه یو بل سره وساتئ او چې کوم دی اتفاق باندې شي یو بل سره او روژه را زیاتې خبرې خو سره نشم کولی خوش په خبره دا راته ووایه چې واده به کله کې واده خو یاره پته م لالېږي نه ځکه چې په دې مې پوهه که تاسو چې بل ورځ دې کې زموږ نه واده کرخلی نشته بېلخالي او که ویم نو لږه داسې رڼا یې نه راکړې چې کله یې رڼا وکړه نه بدرنګې نه به ساتي او رمضان به څېره چولي او په سټیج به ناست بیا د خیره دا په ټیک ټاک کې چې کوم ویډیوګانې تاسو راځي دا ستاسو کوم ځای کې کړي دي مثال کې دغه ویډیوګانې ریل دي که نه د واده ده دا خو یو واده یې تلي و ښار ته یو ملګري واده و بس هغه واده زلمې پرېښوده هلکانو څېرې ما ته راواچولې تاسو د واده زلمې احساس کړی لکه تاسو بس زلمې رانه جوړ کړو موږ ویده جوړ کړه رانه موږ هسې په واده والی مشهور یو اورې بس خلک وجوړ واده وکړو واده پردی و زموږ خو نه و زموږ خو بس دا ولې دا وګوره تاسو ته پته لګي دا خلک ګوري چې څوک موږ ګوري واده ماده زموږ نه کېږي وروره زه صحیح شو ډېره زیاته مننه رمضان بھائی ډېر خوش اخلاقه او زه به ووایم چې یاره داسې په غټو سټارانو کې د حساب کېږي او زما ډېر د لږ وخت نه ملګری دی بلکې یو دوه خبرې مو سره شوي او خدای شته چې موږ له ډېر داد دې راکړو ډېر ډاډګیرنه راکوي نو زه یم چې خدای دې داسې ټیک ټاکر په هر ځای کې پیدا کړي او دې خلکو ته موږ یې سپورټ کوو بلکې د رمضان بھائی داسې غلطه ویډیو موږ چېرته نه دي لیدلي چې هغې کې معاشرې ته یا زموږ بچو ته کشرانو ته داسې یو نقصان رسي
د بل پروګرام پر خپل رور کاشف لور کې اجازه چرته چې مو خاط خوشاله آباد اوسئ د لوی الله په امان